اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. د احصایې او معلومات ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرو د ویش لړۍ له پیل تر اوسه 9,180,000 کسانو ته الکترونیکي تذکیرې ویشلې. د احصایې او معلومات ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرو د ویش له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې له 9 میلیونه زیات الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي، چې له دغه جملې څخه د افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته له 3 میلیونه زیات الکترونیکي تذکیرې ویشل شوي دي. د 9,180,000 ویشل شوي الکترونیکي تذکیرو له ډلې 5,80,000 نارینه او 4,80,000 ښځینه دي، چې یوازې د افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیت تر اوسه په ټول هیواد کې 3,80,000 الکترونیکي تذکیرې ویشل شوي دي. د ولایتونو ترمنځ تر ټولو ډېرې په کابل کې 4,08,000، په هرات کې څه باندې 520,000، ننګرهار کې نږدې 480,000، بلخ کې 320,000 او په کندهار کې نږدې 200,000 الکترونیکي تذکیرې ویشل شوي دي. اوس مهال د کابل ښار په ګډون په ټول هیواد کې د الکترونیکي تذکیرو 9.20 څانګې او 3 ګرځنده ټیمونه فعال دي، چې هره ورځ ښځینه او نارینه غوښتونکو ته د تذکیرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د احصایې او معلومات ملي اداره هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې د ولسوالیو په کچه د الکترونیکي تذکیرو ویش څانګې فعالې او هیوادوالو ته په دې برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی.